السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ اوسئ او تېر شوی لوست مو په ښه شوق سره ولوستی او په هغه پوره توګه پوه شوي یاست. او که چیرې تاسو بیا هم په تېر شوي لوست چې د اذان او اقامت په هکله و او د اذان څه و، اقامت څه و، حکمونه یې څه وله، همداسې په نورو شیانو باندې پوه شوي نه یاست، نو تاسې کولی شئ چې موږ څخه یې پوښتنه وکړئ په کمنټونو کې تر څو چې ځوابونه لاسته راوړئ. او نو راځو نننی لوست مو چې بیا هم د لمانځه په هکله دا هم ډېر مهم دی چې په لمونځ کې باید کوم شرایط یا شرطونه په نظر کې ونیسو تر څو مو چې لمونځ سم شي. نو زده کوونکو راځو د نننی لوست عنوان مو دی د لمانځه شرایط. کوم شرطونه باید په نظر کې ونیسو چې لمونځ مو سم شي. لومړی له حقیقي او حکمي نجاست څخه پاکوالی. دویم جامې پاکوالی. زموږ جامې باید له نجاست څخه پاکې شي، باید له هغې څخه لمونځ پکې وشي کړی. پاکوالی پاکو جامو باندې باید موږ عورت پټ شي. دریم څلورم دی قبلې ته مخ کول. کله چې موږ لمونځ کوو نو باید دې ته فکر ونیسو چې زموږ لوری یا د قبلې لوری کوم یو دی، یعنې باید موږ په هر طرف چې ودرېږو، یعنې په هر طرف ته لمونځ کول سم کار نه دی. نو باید د قبلې لور پیدا کړو او د هغه په لور یې ودرېږو او خپل لمونځ وکړو. پنځم دی د وخت پیژندل یا د وخت را داخلېدل. کله چې وخت را داخل شي نو باید موږ لمونځ وکړو. نو موږ نشو کولی چې په هر وخت کې مو زړه وشو نو همغه وخت کې خپل لمونځ وکړو. هر وخت یا هر لمونځ خپل وخت لري، ځانګړی وخت چې په هغه وخت کې باید هغه پوره رکعتونه چې ویل سوي دي هغه باید وشي. د لمانځه ته داخلېدلو نیت. کله چې موږ غواړو لمونځ وکړو یا لمانځه ته داخلیږو نو مخکې له هغې څخه موږ باید هغه مهم نکات چې دي یا مهم نیت چې دی چې په نیت کې وایو هغه باید وکړو. که چیرې موږ فرض لمونځ کوو نو باید د فرض لمانځه لپاره نیت وکړو، او که چیرې سنت رکعتونه مو وي نو د سنت رکعتونو لپاره مو نیت کوو. او همداسې موږ کولی شو چې نیت په څو ډولونو وکړو، خو دا دوه ډوله یې یو چې دی زموږ په خپله ژبه کې نیت کوو، یو دی عربي نیت دی. نو په لمانځه کې نیت کول ډېر مهم دي یا مهمه برخه ده. نو که چیرې موږ غواړو چې فرض لمانځه ته نیت وکړو یا فرض رکعتونو ته نو باید فرض پکې یاد کړو، او که چیرې سنت غواړو نو باید سنت پکې یاد کړو. لکه نیت کوم د زړه له اخلاصه 2 رکعته سنت لمونځ کوم د اذر وخت کې، خاصه خدای لره مخ مې د کعبې شریفې لوري کې، الله اکبر. دا د 2 رکعتو سنت لمونځونو نیت و. همداسې موږ کولی شو که چیرې فرض رکعتونه وي د سنتو په ځای فرض وایو. همداسې خپل لمانځه ته په هغه الفاظو چې ویل سوي دي په عربي ژبه باندې خپل لمونځ کوو. او د لمانځه د ځای پاکوالی. کله چې موږ غواړو لمونځ وکړو نو باید د زموږ هغه ځای یا د جای نماز ته وښیو هغه باید پاک وي تر څو چې زموږ لمونځ صحیح شي. او د عورت اندازې چې پټول یې ضروري دی، یعنې هغه اندازه چې په اسلام او شریعت کې د نارینه او ښځینه لپاره تعین سوې ده چې باید هغه وساتي. کوم دی؟ لومړی دی د سړي عورت یا نارینه عورت. کوم دی؟ د نارینه عورت له نامه غوټۍ څخه شروع کیږي تر زنګنونو پورې، دا یې عورت دی، او د هغه نه لاندې ځایونه عورت نه دي. کولی شي چې لمونځ ورسره وکړي. او د ښځینهو عورت څومره دی؟ یوازې مخ، لاسونه او پښې، نو ټول ځان یې عورت دی چې باید په پاکو جامو پټ کړلی شي او لمونځ وکړلی شي. او همداسې په مسله کې ویل سوي دي که چیرې تاسې یو چیرې تللي یا قبله نه پیژنئ نو باید تاسې خپل فکر وکړئ چې قبله به کوم لوري ته وي. نو په هر غالب ګمان باندې چې تاسو ته راځي فکر پرې کوئ، نو همغه طرف ته مو چې ډېره غالبیت یا هغې طرف ته مو ډېر ګمان کیږي نو همغې طرف ته ودرېږئ او خپل لمونځ وکړئ.
او همداسې دی د لمانځه ارکان او فرضونه. لمونځ کوم ارکان او فرضونه لري؟ لومړی دی تکبیر تحریمه ویل، یعنې باید تکبیر تحریمه په لمانځه کې وویل سي. دویم دی په ولاړه ودرېدل، یعنې کله چې مونږ لمونځ کوو نو باید ورته ودرېږو، او که چیرې مونږ عذر ولرو نو مونږ کولی شو چې لمانځه ته په کښېناستې ادامه ورکړو. دریم دی د قرات لوستل، یعنې موږ باید قرات په لمونځ کې وکړو. او رکوع کول، سجده، او په آخر کې د تشهد په اندازه وروستۍ قاعده ده. او په آخر کې دی د لمانځه د فرضونو حکم. څه حکم لري؟ په لمانځه کې د فرایضو ادا کول ډېر ضروري او مهم دی. که چیرې چا له قصد نه یا په قصدي ډول دا فرایض یا فرضونه پرېښودل نو لمونځ یې نه سمیږي، باید له سره لمونځ وکړي. او که چیرې د ده له یاده نه وتلي وي نو کله چې یاد ته راځي نو دا یې نشي کولی چې په هغه په جبیره یا په سجده کولو باندې جبیره کې، نو باید لمونځ خپل سم وکړي او دا فرض په پوره توګه سرته ورسوي. نو راځو د خپل د ننني لوست هغه مهمې نقاط به یې ولولو چې کوم کوم وو. لومړی ولله چې د لمانځه شرایط ول، چې لمونځ کوم کوم شرایط لري. ورپسې مو د عورت اندازه وښودله چې اسلام تر کومې اندازې پورې عورت ښودلی دی د نارینه او ښځینهو لپاره. او همداسې د لمانځه ارکان او فرضونه، او همداسې د لمانځه د فرضونو حکم، چې دا ډېر مهم دی په لمانځه کې چې دا شرایطونه دي دا باید مونږ په پوره توګه سرته ورسوو، خپل لمونځ وکړو. نو زده کوونکو دا و زموږ نننی لوست، او د ارزونو پوښتنو ته په سمه توګه ځواب ورکړه، په کمنټونو کې موږ سره شریک کړئ. که چیرې تاسو بیا هم کوم ځای کې پوه شوي نه یاست یا سوال لرئ، تاسې کولی شئ زموږ څخه یې وپوښتئ. نو دا و زموږ نننی لوست. یو ځل بیا چې زه راځم یو مهم درس تاسې ته تشریح کوم او تاسو ته یې وایم. تاسو په پاک الله سپارم. ښه وخت.